دغه کتنه د تلې په 19مه ولایت مقام کې په داسې حال کې ترسره شوه چې د پوهنې رئیس استاد علاداد اسماعیلزي د سره رود ولسوال امنیه قمندان او فتح آباد سیمې قومي مشرانو برخه لرله. د فتح آباد یو شمېر اوسیدونکو ویل چې دغه ځمکه د ولسمشر په فرمان د ښوونځي لپاره ورکړل شوې او ځینې نور وایي چې یاده ځمکه دولتي ده خو ښوونځی دې دوی لپاره نږدې جوړ شي. په دې اړه د دواړو خواو نظرونه او اسناد مرستیال والي ولیدل. د ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال ویل چې د غصب مخالف یم خو د ښوونځیو جوړولو لپاره هوډ لرم. ده ویل چې په دغو اسنادو کې یاده ځمکه د ولسمشر د فرمان په اساس د فتح آباد ښوونځي ته ځانګړې شوې. د ولایت مرستیال د دغې ستونزې بنیادي حل په موخه د سره رود ولسوال سید علي اکبر سادات، قمندان سید رحمان او د پوهنې رئیس استاد علاداد اسماعیلزي ته دنده وسپارله چې د فتح آباد ټولو مشرانو سره یو ځای کینی او په مشورې سره د ښوونځي د جوړولو ځمکه په ګوته کړي. ګردیوال له ټولو ولسونو وغوښتل چې د خپلو اولادونو زده کړې لپاره د ښوونځیو ودانیو په جوړولو کې برخه واخلي او ساتنې ته یې ځانګړې پاملرنه وکړي.